زی بیرته ایران ته په دې وختو کې د ډیپوټیان هم ډېر سوي دي او څنګه چې راځي او بیرته ځي والا زخته ډېر ځي په ورځ کې هره نمایندګۍ د منګلتون سه چې کم د کم نه یې 60 موټر 30 موټر نیمروز ته لېږي 30 موټر نو 50 نفري حساب کا چې څومره نفر کېږي که نه زخته ډېر ځي هم راځي دا څومره مصرف کې په قاچاق لارو کې والا قاچاق لاره کې 10 زره ورکوي 28 زره 25 زره چې دوی رسېږي ډېر مصرف هم کېږي ولې بدبختانه چې هلته ځي یوه میاشت دوه میاشتې نه یې تېرې کړي د ایران دولت هغوی بېرته ریپورټ کې راوړی هغوی هم اوس دا موقع پیدا کړی چې دلته کاروبار نشته هر څه د لاسه کېږي وکوه ډېرې موږ اورېدلي دي چې د پاسپورټ سره پاسپورټ یې اخلي چیرې کوي وروره ګله ایسته اچوي چې ځه لاړ شه ته وروره ګله دلته څه کوي دا کار یې اوس نوی شروع کړی مسافرو سره قانوني مسافرو سره تر پاسپورته پورې څیري او پاسپورټ یې هم چیرې قانوني مسافرو پاسپورت هم څیري او همدغه راپور راغلی ده چې د موږ قانوني مسافرو پاسپورت مره پاسپورت یې اخلي ګوري چیروي درته آخوته غاړې ته اچي ایسته وایي ځه لاړ شه چی کردید؟ خب قسمی که دوستای عزیز شما میبینین مردم میرن به طرف ایران میرن ولی بعض نفرها یا زیادتر نفرها بگیم به طور قانونی هم میرن ویزا میگیرن ویزای زمینی میگیرن میرن ولی به طور قانونی هم اگر برن بعض مردم از که آمدن میگن پاسپورت های از نو چیره میشه همراه ویزا قانونی بدون هیچ کدام مشکل باز ایران ها بارای افغانای ما ظلم میکنن خب خداوند مهربان است که دیگه برای کشورهای همسایه احتیاج نباشیم و خود ما رونق کنیم که مردم کشورهای همسایه بیاین به داخل افغانستان